السلام علیکم. د هلمند ملي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. په دې هیله یم چې د ژوند چارې به ښې در باندې تېرېږي. د ټولنې او روزنې خپرونه ده چې وړاندې کولو ته یې زه فرید الله خیال راغلی یم. درنو اوریدونکو، د دې خپرونې موضوع دا ځل حلال رزق ته ځانګړې شوې ده چې حلال رزق څه دی، اهمیت او ارزښت یې څه دی. په دې اړه به بشپړ بحث په همدې خپرونه کې کېږي. په خپرونه کې را سره دیني عالم الحاج مولوي عبدالرحیم آغا قانت را سره خپرونه کې ملمه دی. قانت صاحب ستړي مه شئ، بخیر راشئ خپرونې ته. مهرباني. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا صدق الله العلي العظيم. د حلال رزق ګټل دا پر مسلمان باندې حلال روزي ګټل دا د مسلمان د فاره یو فرض دی. یعنی مسلمان باید د هر قسم حرام څخه ځان وساتي او دی باید د حلال لارې څخه د یو داسې لارې جائز لارې څخه د شریعت د نگاه څخه باید خپل بال او بچ ته، خپل ځان ته، خپل کورنۍ ته د روزي طلب کی. ځکه الحمدلله موږ تاسې د اسلام د پاره داسې یو چوکاټ لرو. نبی کریم صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم خپل تجارت کړی دی، مزدوري کړی ده، د یو چا میږي او بزې دا یې ورته کتلی دي په مزدوري باندې. یعنی یو حلال کاروبار کول، حلال مزدوري کول، دا د انسان د دنیا او د آخرت سعادت ګرځي. او یو حرام کاروبار کول چې د هغه لارې څخه خدای نکرده حرام پیسې سړی سود کوي یا غلا کوي یا بل داسې یو کار کوي چې هغه په شریعت کې هغه ته حرام ویل شوی، نو د هغه د پاره په دنیا کې هم د مال برکت نه کوي، د اولادونو کې مشکلات راځي، د په آخرت کې خو ډېره لویه خبره ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی، که د چا غوښه د حرامو سره اشنا سي، په هغه سره د جهنم اور ډېر زیات اولاد دی. یعنی اوس خو د خلقو داسې یو ذهن جوړ شوی دی، یوازې هغه روپۍ خلک حرامي ګڼي چې د دوی لاسرسی نه ورته کېږي. خو حقیقت داسې نه دی. یو انسان دا طلب کوي چې خپل روزي حلاله کړي. قرآن شریف کې یو آیات دی، ومن یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. شیطان خو سړي ته وسوسې ورچي چې یاره دنیا بس چې پیدا کېږي سرپه مه پر کوه، د هغه لارې یې ګټه. خو حقیقت داسې نه دی. الله قرآن کې وایي که یو څوک واقعي د خدای پاک جل جلاله څه وبېرېږي، ومن یتق الله یجعل له مخرجا، د هغه دپاره به الله پاک جل جلاله د ټولو مشکلاتو څخه د راوتلو لارې اوارې کړي، ويرزقه من حيث لا يحتسب، او د داسې جانبه به روزي ورکوي چې د ده به ګمان هم نه کېږي. بله، ډېره زیات مننه مولوي صاحب. ولې پاک رزق د مسلمانانو لپاره دومره مهم دی؟ پاک رزق د مسلمان لپاره په دې مهم دی. یو خو په عامه ټولنه کې اوس که ته وګورې یو سړی چې حرام کاروبار کوي، سودي کاروبار کوي، د هغه یو پله په دې دنیا کې په مال کې برکت نه راځي. په دې پاک رزق، حلال رزق یو د الله امر دی. موږ مسلمانان یو، که چیرې یعنی حلال روزي نه ګټو، په حرامه یې ګټو، نو د الله د امر مخالفت مو وکړي، په آخرت کې دا ډېر لوی لوی د عذابونه د انسان دپاره شته. او دویمه خبره دا چې دا حرامه روزي برکت نه کوي. دا برکت څه شی دی؟ برکت داسې یو شی دی، اوس بیل پرت ته په حرامو لارو باندې روزي ګټې، نو تا ته مشکلات جوړېږي، ناروغي به درته پیښیږي، ستا ته به داسې مشکلات پیښیږي چې ته به حیران یې چې الله دا څنګه، یعنی ته به ډېرې پیسې به دې کور ته راځي، خو برکت به بالکل نه وي پکښې کې. دا برکت څه شی دی؟ برکت اوس دا دی، تا کور ته د اوبو د تصفیې ماشین رانیوئ، تا کور ته ګیزر رانیوئ، تا خپل په کور ته یو داسې شی دی جوړ کړئ، دا شی 5 کاله نو خراب، 10 کاله نو خراب، دا یو قسم برکت دی. دا برکت دی چې ته د 10 روپۍ ستا تنخواه ده یا د ورځې 10 روپۍ ګټې، خو ستا ته الله پاک جل جلاله په دا 10 روپۍ کې دومره برکت واچي چې ستا د کور ټوله مشکلات پر رفع کېږي. او یو سړی بیا حرامه روزي ګټي، د هغه یو خو د دماغ ذهن نه ارامه وي، ذهنن دی داسې نه ارامه وي، او بل دغه پیسې بیا چې دی په آخرت کې انسان به قدم پورته نه کړي د قیامت په ورځ چې تر هغه وروسته دا څو پوښتنې ده څه ونیسي چې تا دنیا د کوم طرفه ګټلې ده او بیا دې په څه کې مصرف کړله. د دې هرې روپۍ مصرف دغه پوښتنه حساب د سړي سره کېږي. نو انسان الحمدلله موږ خو مسلمانان یو، په اسلام کې
هغه سودی کاروبارونه په اصطلاح خمار کول دا ټول شان منع دي او دا دغه سی په ټولنه کې بغیر د دین یعنی اسلام خو ډیر یو مبارک دین دی ځکه الله د دې دنیا د انسانانو خالق دی یو څوک چې په کمپنۍ کې یو شی جوړي نو هغه په دې چلولو په طریقې ډیر ښه پوهیږي الله چې د انسانانو رب دی د انسانانو خالق دی نو د انسانانو په دې چلولو باندې ډیر زیات ښه پوهیږي چې څنګه د دوی ترتیب شروانېدلی شي یعنی په څه طریقه سره د دوی تر مابین د ژوندۍ شروانېدلی شي وس الله پاک جل جلاله بعض شان حرام ګرځولي دي چې د نړۍ کافرانو غي استعمالي لکه د خنزیر غوښې دي بعض داسې حیوانات چې هغه په شریعت کې حرام دي وس هغه خپل ک د ډاکټري په لحاظ ورته وګوري ډیر زیات زیانونه لري نو لکه وس نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو مبعوث شوی په مکه مکرمه کې ژوندۍ داسې و خو حرام مال خو بس دا د شاته لار ونیسه موټرګاډ ځینې واخه موټر ځینې واخه پیسې ځینې واخه غلا دي وکړه پیسې دي بس پیدا کړې دي حرام مال داسې ته زورور یو بلار څه په زور دی چې څنګه غصب وکړه وس هغه به تاړه کوي چوربه کوي د زنګله قانون و چې هر سړی قوي و د کمزوري څخه به دغه مال خوړي څومره غټ ظلم دی تاسو چې سړی په عقل ورته وګوري چې ما په تڼاکو باندې په لاس کال کې یو شی جوړ کړی دی یعنی دنیا می پیدا کړی د خپل یو ځان ته یو ترتیب جوړ کړی دی تر ازي د یو لسانیو د لست د کو په مابینس کې د ازمات خوري او ما دغه سپریږ دی نو دا په شریعت کې ډیر غټ ظلم دی حرام مال ګټل او دا ډیر غټ ظلم دی او حلال مال ګټل دا یو عبادت دی یو عالم څوک داسې سوال وکي زه اوس په مسجد کې امام یو مثال دی زه په مسجد کې په اعتکاف کې زه په مسجد کې نفلي عبادت کوم د قران تلاوت کوم یو بل سړی زی په بازار کې رړی کوي د خپل بچانو د پاره حلال روزي ګټي په بازار کې دکانداري کوي دغه سړی تر ما بهتر دی د خدای په نسبت باندې ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وايي الله ته هغه رجل خوش دی چې دغه ید عالی وي د چاته لاس نه نیسي د په نفلي عبادت خو نه دی اخته دی په فرضي عبادت اخته دی چې د خپل بالو بچته دی روزي ګټي او په ټولنه د ټولنې د وجو بار او بوج پر ټولنې نه جوړیږي بلکې خپل ځان ته د مال ګټي نو دا انسان ډیر شکار کوي سړی باید د ټولنې ځان بوج ونه ګرځي او په حلال شرعي طریقه باندې وګټي ځکه که په حرام سړی وګټل بیا به د بچان کې داسې ناروغي به پکې پیښیږي دومره بنا اهلی چې ته ورته حیران چې ولې مو بچان دومره خراب دي وجب دای چې موږ حرام په خوړلي بلې ډیره زیاته مننه مولوی صاحب د قرآن او سنت لمخې د پاک رزق ارزښت څه دی کوم آیاتونه او احادیث په دې اړه بیان شوي دي الله پاک جل جلاله انبیاء او څو ځای دا خطاب کړی دی چې تاسو پاک مال خورئ حلال مال خورئ د حکم چې کوم رسولانو ته سوی هغه عام مومنان ته یا عام مومنان ته الله قرآن کې وایي یا ایها الذين امنوا كلوا من الطيبات تاسو پاک مالونه خورئ الله پاک جل جلاله په قرآن کې سود خواره دومره بد معرفي کړی دي چې سود ډیر یو خطرناک شی دی الله د څو کسانو سره د جنگ اعلان کړی دی یو په هغه کې سود دی سود خواره دي یعنی چې حرام مال خوري د قیامت په ورځ به الله پاک جل جلاله د دوی سره دعوه کوي د دوی سره به د جنگ اعلان کوي یعنی دا معنا د دې معنا دلته دا چې دا د الله غ مبغوض ترين خلق دي چې ډیر د الله پاک جل جلاله ځنه ناراضه دي چې ډیر د الله د دوی سره بد راځي هغه د خلق دي چې دوی سود خوري ځکه سود یو قسم یعنی حرام یو قسم د حرام اموالو څخه دی اوس خو زموږ ټولنه داسې جوړه ده د مال محبت زموږ داسې په جوړو باندې نه وتلی دی ان الشیطان یعدکم الفقر ويأمرکم بالفحشاء شیطان موږ د فقر سبیری او په فحشاء او په ناوړه کارو باندې امر کوي د فحشاء څخه یا مراد بخل دی یا بد اعمال دي وس دلته دا ما او تاسو خو الله خامخا رزق مقرر کړی دی دغه رزق چې الله موږ ته مقرر کړی دی په شریعت کې موږ ته د حلال طریقې ډیر زیات را شودلې دي اوس لکه ته دلته کارمند یې نو ته په دې رادیو کې تاسو یو څه تنخواه رسیږي ته خپل هغه د دنیايي ژوند مشکلات په حل کوي اوس په کومه ټولنه کې داسې کسان ستایل سوي دي چې هغه ولاړ سي مال تا ګټلی دی تا خارق شری دی د باندې د چاکو د توپک د توپنچې په زور در سواخ یعنی دا د عقل تقاضا هم نه ده نو قرآن الحمدلله دا خو د الله کتاب دی په دې کې ډیر ځایونه په حلال مال په ګټلو باندې د حلال مال په حاصلېدلو باندې الله پاک جل جلاله هم امر کړی لکه قرآن کې د جمعې د منځ پر برابر راځي یا ایها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله الله جل جلاله سورة جمعه کې غالبا آیات ته چې کله چې د جمعې ورځ کې اول اذان وسی تاسو کاروبار پریږدئ بس ولاړ سئ دکانونه مو بند کړئ د جمعې لمانځه ته ولاړ سئ خرڅول ورانیول په دا وخت کې مکوئ خو کله چې د جمعې لمانځه وسو بس ولاړ سئ د الله رزق طلب کړئ
فانتشروا نشر سي په دې ځمکه کې وفاشل سي ولاړ سي او د الله د پاره روزي طلب کوي. تجارت کول نبی عليه الصلاه والسلام مبارک خپل تللی تجارت لپاره دی وځي سبل ځایته یعنی تجارت یې کړی صحابه او تجارت کوي شو علما او امام ابو حنیفه رحمه الله تاجر او تجارت کوي د ټوکرانو کاروبار کوي. په دې علماو کې ډیر علما داسې دي چې هغه تجارت کوي هغه داسې نه کوله چې بل پر د بل چا زکات ته پته ما او د بل چا سرسایه ته پته ما او د بل چا خیرات ته پته ما او بلکې خپل د لا سبي شي ګټي بیا به هغه مصرفوي. یا لکه د حضرت داود عليه السلام مبارک په حق لکه چې راځي چې هغه به وتی په یو ناشنا صورت کې د خلکو څخه پوښتنه کوله چې زه په اساس په نبی او په پیغمبر او په دې مشر کې یعنی څه کم عیب ست کم مشکل لري یو الله جل جلاله یو ملک په لار کې ورته کښینه ولا هغه ورته چې د خپل هغه یعنی چې د پښتنه جوړ کړ چې دا څنګه سړی دی ول دی ډیر ښه سړی دی خو چې د خپل نفقه د بیت المال څخه نه خړلای بلکې په خپل لاس باندې ګټلای. حضرت داود علیه السلام محراب تراله کښینسته صلات حاجت یو کې الله تعالی سپورت کوي یا الله ماته یو کسب را وشي ماته یو کار را وشي ماته یو کار طریقه جوړه کې الله ورته دغه وسپنه نرمه کړله د بزغری جوړولې د دې څخه به بیا د مال به درې قسم کوي یعنی درې حساب یې کوي یو حساب یې خیراتوي یو حساب یې بیرته خپل پر کاروبار مصرفوي او یو حساب یې خپل بالو بچ هغه یو نفقه جوړوله. نو حلال مال دا ګټل د انبیاء خو واست دي ټولنې د پاره هغه رهبران دي چې الله راستوري دي د ټولنې د هدایت لپاره هغه مشتشان راشي یعنی وس بل فرض او علما وايي د انسان د پوهې لپاره څو شان ضروري دي یعنی یال د واره یو شی په حواس معلومیږي چې سترګې دي غوږونه دي د پنځه حواس ظاهره دي پنځه باطنه دي بیا په عقل معلومیږي چې د عقل او حواس کار پریږدي بارنو بیا په وحي معلومیږي. وس یو څه شان خدای دې عقل مشتوي چې دغه رقم مال ګټل خو جایز نه دي منګر یو څه شان دي چې د حلال او حرام معلومي هغه خو قرآن معلومي مشت قرآن ویل دي چې په دغه رقم پیسې ګټل حدیثو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغلي په فقه حنفي کې راغلي دي ټول هغه جایز او ناجایز مسائل په کې ذکر شوی دي چې په دغه رقم ګټل د جواز نه لري د مال ګټل په دغه رقم جایز دي. نو باید سړی وسې سړی کاروبار کوي باید د کاروبار مسائل وفشتي زده کې ډیر خلق وسود کوي ما سني بل ورځ یو چا ماته زنګ ولې و چې سړی دې ماته وایي زه تاسو روپۍ په قرض درکوم د ازما روپۍ بس تاسو سره پرتی خو ته به ماته د کال څخه 50 منه جواری 50 منه غنم راکې دغه سی به راکې دا نور خط تر سره لیکم مال دا بالکل سود دی هغه قرض چې نفع انسان ته رسیږي هغه سود دی ته په قرض ورکې قرض خدای الله د رضا لپاره یو شی دا سود دی کته یو چاته روپۍ په ګټه ورکې په مزاربات یا ورکې تر د مال خاون سولي هغه مزارب دی هغه چې دا کم ګټه پکوله کې ګټه وکړه ګټه مونږ مایي دی یا چې تاسو په ترتیب سره جوړ کړی یا درېمه دا غوډوي حساستا یعنی مایي او کې تاوان وکي تاوان ستاسو مال څخه کیږي کې او کې کې د ګټ تاوان وکي خود دواړو کیږي. نو شرعي ټول طریقې د بیع شو دي او هغه په تفصیل سره په شریعت کې بیان شوی. بلې ډیره زیات مننه مولوی صاحب تاسو د خبرو په دوام کوم عام کارونه دي چې خلک روا غني خوشارن ناپاک ریسک بلل کیږي؟ عام کارونه وس خو چې دا وس چې کوم کاروبارونه روان دي بعضی په دې سراپیو کې داسې یو څه کارونه دي چې هغه سود دی لکه اوس مخکې دلته یو څه د ډیجیټل پیسې به ګټل کېدل شاید مشهوره خبره و دا کې سود راتلې په ډیرو برخو کې سود دی ځکه ناغه مشتری معلومه دی نه بایې سم معلومه نه مال معلومه دلته پکښ کې ډیر شان پکښ کې مجهول و هغه کار جایز نه او بیا به خلق کوي. نو په شریعت کې خدا ډیر جزئیات لري یعنی یو مسأله چې ته په داسې انداز کې چم پکښ کې راځي دی وی خواته یو معلوم تاوان راځي پکښ کې هغه په شریعت کې ناجایز ده. یعنی وس بالفرض زه ته پر ما باندې یو مبيعه خرڅه هغه مبيعه وجود نه لري ګر سره کې ستانه خو ته نن ما سره پر دې باندې بیع کوي چې راسه به زه دا شی در باندې خرڅوم هغه دغه وجود یعنی وس دنیا ته راغلی نه دی. لکه مثال دی زموږ استاد په دې کتابو کې د یو مثال راغلی دی د مور د یو حیوان په نس کې یو بچی دی دا نه خرڅیږي ځکه د حیوان په نس کې بچی هغه تر اوسه دنیا ته راغلی نه دی. یا لکه یو سړی دی خپل بیا د بیمه په غوا ورولي او داسې نر ته چې هغه د دې لپاره چې د دې د یو هغه القاح یو ترتیب جوړ شي دغه باندې پیسې اخیستل حرام دي. داسې شریعت کې داسې جزئیات ډیر راځي منګر نن ډیر داسې طریقې ستا چې هغه په دې ټولنه کې خلق غبن کوي یعنی چل کوي تاوان کوي لکه اوس په ترازو کې چم کوي یو څوک ورسي یو چاته خپل پر مال باندې قسم خوري په دروغو باندې دا مې په دون رانیولې دی دا هغه دا باور دی د الله په نامه باندې راخپل کی یعنی یو تانو دکاندار دی تورسي دی درته دا متر ټوکر ته دا ګران دی یا دی
د الله په نامه قسم وخوري مخکې لا دی تر دې چې دا ستا باور را خپل کړي او هغه شی بیا دی پر تا باندې خرڅ کړي، یعنې ماسې د دې دپاره چې هغه د جنس خرڅ شي. داسې شیان یا لکه اوس په دې منډیو کې که خدای نه کرده دا کارونه کېږي، اوس خو امر بالمعروف فلا ورځي، شاید دا شیان کنټرول سوي. یو سړي به جواري راوړله، غنم به یې راوړله، هغه سړي به په کور کې 10 خرواره به ودوی چې به دلته وتلله، 8 به یې کړله، 9 به یې کړله، نیم به یې کړله، درانه تول به هغه سړي کوي. د 2 روپو دپاره به هغه د بل دپاره ایمان خطا کوي. دا شی ډېر خطرناک دی. او قرآن کې په دې برابر کې یو بسته صورت راغلی دی، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. دا د شعیب علیه السلام قوم هم داسې یو عمل کوي چې بل چا څه به پیمانه اخیستله، خپله به ښه پوره رااخیستله، خو چې پر بل بیا باندې بیا خرڅوله، بیا به یې کمبود پکښې کوئ، چې بل ته به یې ورکوله، بیا به یې په هغه پیمانې کې کمبود کوئ، بیا به یې کمه ورکوله. په داسې نشانو کې هم ډېر زیات تاوانونه راځي چې د سړی په ترازو کې چل کوي، یا بالفرض یو مال دی، یو جنس دی، ته داسې یو چل پکښې کې کوې لکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم د یو غنمو پر یو ډېرۍ باندې تېرېدی، پر یو داسې ټولۍ باندې د غنمو، نو هغه باران پر سوی و، سړي باران چې پر سوی و لاندې یې لاندې کړي وه، دغه وچې سربېره کړي وه. نو نبي علیه الصلاة والسلام مبارک داسې لاس په چخ کوي، بیا ویل چې دا ولې لاندې دي، ول باران پر سوی، نو هغه لاندې دي ولې نه سربېره کوله چې دا وچ دي لاندې کړي دي، لاندې دي سربېره کړي دي. بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم داسې الفاظ ول، من غش فليس منا، غالب الفاظ بداسي د حدیث که چا چل کوي هغه زموږ د ډلې نه دی. اوس نو چې ته مسلمان ورور خطا باسي چل ور سره کوي، لکه اوس بالفرض شورم ولاوي دي داسې نه چې موږ یو خاص خلک شو چې خپه نسی، دی د خپل په موټر کې یو دومره غټ عیب وي چې د تجارو په نس دغه عیب بلل کېږي، کېدی ورته ووایي دغه مشتري ته هغه دغه موټر نه رانیسي، بالفرض چپه سوی وي، دویم وار رنګ سوی، موټر یو رقم وي، ماډل یې وراړولی، بل مشکل یې پکښې جوړ کړی، بل مشکل یې پکښې جوړ کړی، دغه رقم بیع نه دي روا، دا نه دی ښه کار. دا یا لکه اوس بالفرض رهنمایي والا دي، نمرې دي، نمره د یو بل چا ده، هغه تر اوسه خبر لا نه دی، یا دغه اویزونه یې مسنا سوي دي، یا بل مشکل ورته پېښ سوی دی، دومره ډېر صفت ورته کوي، دا داسې ځای دی په داسې ډېرو پیسو خرڅېږي چې خرڅوي باره بیا غیبت درته کوي. داسې شیان نه دي ښه، دا بیع خرابوي، دا مشکلات زېږوي. که اوس بالفرض د تجارو په نسبت یو عیب دی، یو نمره د اویز یې مسنا ده، یا اویز ګر سره کې لري نه دی، پر تا باندې د اویز په نامه خرڅوي، یا یو موټر دی په ماډل یو رقم دی، پر تا باندې په بل رقم خرڅوي. که دا اوس په د ګروپانو کې پورته کوي، بیا چې ته ورسې هلته حقیقت کې صحنه ووینې هغه هغسې نه وي، هغه د هغه څخه غلط وي. یا لکه اوس کساب دی غوښې خرڅوي، هغه د میږې دي، د پسه په نامه پر تا خرڅوي، هغه د بزې دي، د سیرلي په نامه پر تا خرڅوي. دا خو یو ښکاره یعنی چل دی، یو ښکاره چم دی چې خلک په دې ټولنه کې کوي. نو داسې بیع هغسې خو ډېر جزئیات لري، دا په شریعت کې جایز نه دي، حرام دي، او دا د دغه خلقو د مال د زیان سبب ګرځېږي، د دوی په اولادو کې به مریضان به پیښېږي، په کورو کې بیا آفتونه راځي، ځکه دوی به خپل مسلمان ورور هلته خطا ایستلی وي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث ته یو عام قانون نبي علیه السلام بیان کړی، تر هغه وروسته یو سړی کامل مؤمن نه دی چې د ځان دپاره یو شی خوښ کړي، د مسلمان ورور دپاره به یې خوښ کړي. اوس ته دغه تاوان چې تېر رانیسې د ځان دپاره یې خوښ کړي، دا تاوان چې ته هغه ته ورسوې، یو سړی دی هغه اریان میلمانه لري، یو کساب ته راسې ورته ودرېږي چې زما ماښام داسې ملګري میلمانه دي او د هغو دپاره یو شی وړمه، ته ما ته نو کیسه مې غوښې راکړه. دا زه نه وایم چې یوازې به ته سپینې نه ورکوې یا بودګرده به تورې ورکوې، د دې مطلب دا نه دی چې داسې خطا باسې، داسې یو شی دې ورکړی یا هغه نه په پوهېږي خپله، یا ماشوم درته رالی د هغه د دې ناپوهۍ څه داسې استفاده وکړې چې په اصطلاح ته هم په پوهېږي چې دا ما زړې ورکړلې یا ما خرابې ورکړلې، دغسې کول مناسب نه دي. بله، ډېره زیاته مننه مولوي صاحب. د حرام رزق تر ټولو خطرناک اغېز په ټولنه، په انسان او اولاد باندې څه دی؟ د حرام رزق تر ټولو خطرناک اغېز خو یو دا دی چې بارانونه به بند سي. یعنی دا مطلب که چیرې خلق دغسې کارونه کوي په ټولنه کې، لکه اوس حرام خوري خلک، حرام خوړلو څو طریقې دي. یو سړی چې د مال سره محبت پیدا کړي، باید خپل د مال زکات نه باسي. د مال زکات چې در منع کوي، د الله د جانبه باران بندیږي. باران چې بند سو، د ټولنې ته دومره غټ تاوان رسیږي، ځکه قرآن شریف کې یو آیات دی، وفي السماء رزقکم، ستاسې رزق په اسمان کې دی. زموږ خو داسې فکر دی چې رزق په دې مځکه کې دی، مګر که باران بند سي، دا ټوله وبه وچې سي، بیا خو هېڅ نه راځي. او بل چې خلق په اصطلاح لکه دا نن اوس زلزلې کېږي، دا د قیامت د علامو یو علامې دي، الله ناراضه دی. موږ داسې یو ظلم کوو، یو پر بله داسې ظالمان یو، اوس دا خلق چغلاوي کوي. نو حرام رزق خو ډېرې طریقې لري. نو حرام مال ډېر تاوانونه لري.
تر ټولو لوی تاوان دا دی چې الله ناراضه کیږي. دلته په ټولنه کې فساد ته زمينه مساعده کیږي. بیا چې خلکو دغه رقم مال وګټي ته د مال پر سر بار قتل کوي، د ورور سره ورورګلوي پریږدي، د پلار سره پلارتوب پریږدي، د همسایه سره همسایتوب پریږدي. دا ټول حقوق تلپي خو د مال د مینې محبت ته اخیسته باید یو رقم نه یو رقم ته لاس راوړي. دغه اوس چې په دې محکمو کې کمی قضیې روانې دي دا اوس ټوله پر حق دي. د قاضیانو یې مصاب خراب کړي، د ټولنه یې په سخت مشکل کې اچولې ده. دا اکثر قضیې د خپل قریبانو تر مابین دي، اکثر مسئلې اکثر دعوی د خپل قریبانو تر مابین دي. اوس نو قریب چې د قریب سره دعوه سول نو د په دې ناکامۍ داسې خوشاله دی کله ما شام ته مړ کیږي یا د داسې په خوشاله دی. وسله رحمي قطع کړه، وسله رحمي چې کله قطع سول د الله د جانب څخه د الله رحمت قطع کیږي، بیا به نه باران کیږي، ام په ټولنه کې بیا فساد وي، بیا به مشکلات وي، هر قسم مشکلات برازي، مریضي برازي، زلزلې برازي، بارانونه به قطع کیږي، رزق به متنګیږي. ځکه ولی به مرز تنګیږي زموږ یو د بل رحم نسره لرو. زه پر مټرګاټ سړی وجنم کمی پرتا باندې لاس برسو چې زما یو شی دی د 10 روپۍ دی چې پرتا په لک خرڅیږم، زه پرتا سر پنه لرم، زه ستا قریب یم ساترم په محکمه کې دعوه ده، زه ډیر په دې شپو یږم چې زه پر نه حق یم ته پر حق یې ولی دی حق ته غاړه نیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل په یو فیصله کې داسې وویل ول ماته چې دوه کسان راسي، زه خو د خدای یو بنده یم، دا یو سړی په خوله کې چالاکي، دا بل سړی په خبره کې څه کمزوري وي، ماته چې دوی دا قضیه بیان کړي نو زه دغه چا پر دغه خبره وکم پر خوا چې هغه دغه وي چې هغه چالاک وي. که چیرې دی په دې پوهیږي چې دا د حق نه دی زیاده تور کوم، دی په دې پوسي چې زه د ور یو ټوټه د لپاره جدا کوم، دا زما په دې ورکول سره د حق نه ګرځي. اوس چې د الله د رسول په حکم سره دا حق نه ګرځي چې د حق نه وو، نو د یو قاضي په فیصله سره به دا څنګه د حق وګرځي؟ دا نن چې محکمې ته ولاړ سي تولار سم محکمې ته اکثر دغه چې روان دي د دعوی د خپلوان تر مابین دي. یو پلار ولور ته میراث نه ورکي، یو مثال دی، یو ورونه وخور ته میراث نه ورکي، میراث خو د خور حق دی باید وری کی، دا خو د دې دغه شرعي حق دی. یا نور د قریبانو تر مابین چې مشکلات نو دلته وسله رحمي قطع سوله وس دعوه خو نه د داس چانه سره وس پر زو ته اسنه سره پیژنو نو ستاسو دعوه ده، دعوه خو به د امسایګانو، دعوه خو به د قریبانو د پندل شریک به د داس چا به چې کاروبار سره کوي سره ملګری به بیا به ورسته پر یو شی دعوه راځي. دغه دعوی چې خلق سره کوي د دې په صورت کې دغه د حرام مال ته یو اندازه ځان برابري، ځکه دی په دې پوهیږي او سړی څنګه نه پوهیږي زه پر نه حق یم، دا ولار سره ته دا و جوړه کده په دا و جوړه کده دومره یو مشکل جوړ کړی دی. نو حرام مال ګټل، حرام مال خوړل په آخرت کې هم ډیر غټ زیان لري، د آخرت هم د نقصان دی. په اولادو کې به داسي دغه اولادونه به یو اولاد د پخلنه کوي، دغه اولادونه به د پاره داسي ګرځیدلی وي. هغه یو عالم وایي کله ملازوی خراب نو دا تر دا د کور د پاره یو فرعون دی، د فرعون په څیر دی. تاسو به شاید داسې خبرې اوریدلې، یو پلار دی ظلمونه کړي، مځکې غصب کړي، د خلکو حقوق خورلي، اولاد الله ورته داسې نبد جوړ کړی چې د دې کور څخه پیسې غلا کوي، د باندې پر د ملګرو سره مصرفي، د دې کور څخه پیسې باسي د باندې مصرفي. پلار يم په اصطلاح پر رنګزر دی، پلار يم پر رسوایی ویل يم څنسي، منګر ډېر لوی مشکل دا وي چې دلته د خلکو حقوق خورلي، حقوق یې تر پښو لاندې کړي، نو د دې وجه څخه بیا هغه دی یعنی دا مشکلات لري. که یو چا مثلا په ناپاک رزق ترلاسه کړی وي شرعاً دای باید وسته وکړي. ناپاک رزق که یو چا ترلاسه کړی اول خو چې د هغه کم کسان معلوم وي شرعي حق دی، خامخا به د هغو مال به ورکوي، خامخا به یې ورکوي. نه لري ولاړ سي هغه سړي ته دی ووایي چې ما ستا دغونه پیسې یا مې درڅه غلا کړي یا ترتیب باندې چې دا اخیستې دي ما ته معافي وکړه، که نه زه ستا سره مزدوري کوم، اوس خو زما بل هېڅ لاس یعنې د بنده حق الله پاک جل جلاله نه معافي دی به خامخا وسولي. کبیل فرض التقدیر خلق د تنو معلوم یا غورک و یا به زاوی جګانه و معلومه دغه برنامه دی صدقه کې خیرات دي، بیا هم کاغه پیدا سول هغه د خپل مال د غشتلو حق لري باید وریک. او دویم الله ته دی واقعي توبه په اخلاص وکړي، ځکه قرآن شریف کې الله پاک جل جلاله فرمایي یا ایها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه، یا کسانو چې تاسو ایمان راوړي توبه وباسي او الله توبه نصوح. توبه نصوح داسې یو شی دی چې ته په زړه کې داسې د خپل په بد عمل باندې وزورېږي چې یا الله زه به هیڅ کله بیا دې کار ته رجوع ونه کړم، او تا د خپل بد اعمال زیروي په زړه کې دي زوروي،
او ته بیا د هیڅ اراده نه لري لکه د غوا د غلاندې شیدې وچل شي څنګه بیرته نه ورنوځي یعنی ستا دومره ټینګ عزم وي چې زه بیا دې عمل ته بیرته دوباره نه راګرځم نو اول د واره خو باید د خلکو حقوق ورکړي که خلق زیر کړي باید معافي ځینې وغواړي خامخا به د خلکو حقوق ورکړي هغه ځکه دا د بنده حق دی د بنده حق الله پاک جل جلاله نه معاف کوي او کبیل فرض ول تقدیر خلق نه پیدا کېدل امکان نه و دغه برنامه د صدقه کې بیا هم کاغه پیدا سول هغه د خپل حق غوښتونکي کېدل شي بله ډیره زیاته مننه د حلال رزق د ترلاسه کولو لپاره اسلامي لارښوونې څه دي د حلال رزق ترلاسه کولو لپاره اسلامي لارښوونې دا دي حلال رزق داسې یو څه دی لکه اوس سړی باید یو کسب زده کړي یعنی یو کسب وکړي خپل په بچانو باندې یو کسب زده کړي دا زموږ استاد چې د علما دیوبند دارالعلوم دیوبند په دیوبند کې مدرسه دغه چې د علما جوړي یعنی یو سړی مولوي صاحب کوي د سربندي ورته تړي د دې سره د کسب سپارښتنه ورته کوي یا ورې داسې یو څه کسبونه چې په زده کړي چې ته دا کسب زده کړه ځکه کسب ډیر ښه شی دی دویم په ژوند کې ډېرې طریقې شته د دې لپاره چې دا یعنی اسلامي طریقې دي امام احمد حنبل رحمه الله به وای د یو ځای څخه تر بل ځای پورې په خپل شا باندې په مزدورۍ دغه وړله بارونه بیا وړل لکه دا موږ پلنډیتوب ورته وایي یو مثال دی ډېرو علماو په کارخانو کې موږ پېښور کې سبقان ویله په دا زموږ یو استاد زما تر اوسه په یاد په یو کارخانه کې به کار کوي مزدوري به نیم کال به مزدوري کول یا به د چټانو په شپو کې مزدوري کول خپل بچانو ته به حلال روزي ګټل په مزدوري باندې باید انسان ونه شرمېږي که مزدوري کوي کار کوي هر څه چې کوي او کاروبار کوي او تجارت کوي په تجارت کې ډیره زیاته ګټه ده الله پاک جل جلاله انسان ته په تجارت کې ډیر مال پلاس ورکړي دغه کار د پاره چې وسړی ما ځان وقف کی چې زبس باید یا د خلکو زکات خورم یا سرسایه خورم یا یو مثال د اغلا کوم یا باجران خلق داسې کارونه کوي د دې د لارې انسان یو وخت رنگ زرد کیږي یو ځل به دی الله پرده در باندې واچي دوه ځل به در باندې واچي اخر دی رسوا کوي ښه طریقه د دې د پاره ده چې کم خلق چې په دنیا کې مالدار سوي یا د ژوند طریقې برابرېږي هغه د حلال روزي په حلال تجارت داسې تجارت نه لکه وس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث کې غالبا چې راځي چې سړی د ماښام د لمانځه وروسته سورته واقعه وایي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وایي چې هغه چې کله مریض شو نو حضرت عثمان رضی الله عنه ورلې چې ته نوړي لري زه به ساده نوړي د پاره یو څه هغه دغه وټاکمه په اصطلاح نفقه او یو څه حساب وټاکمه چې دوی ته ورکوم کته په دې پریشانه وای دی ورته نه ما خپل نور د سورته واقعه ورشولې ده هغه وای پر دوی باندې فقر نه راځي د جمعې په ورځ سړی سورته کهف وای سار سورته یاسین وای الله به پروزي کې برکت واچي بل دې د خپل په مال کې چې لږه کټلې د دې څه د صدقه کوي خپل پر مور او پلار پر خپل غریبانو مسکینانو قریبانو چې مسکینانو پر هغه دي خرچه کوي خامخا به د روزي کې برکت راسي او د کاروبار په پرمختګ وکړي بله ډیره زیات مننه مولوي صاحب د خبرونه هم وخت ډیر کم دی په لاندو ټکو کې دغه پوښتنې ته ځواب راکړي ولې د پاک رزق طلب کول په خپل هم یو عبادت دی دا خبره خو تقریبا یو بل ظلم یاد کړل د حلال روزي ګټل په دې یو عبادت ته انسان خو الله پاک جل جلاله په دې امر کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي وای نبی علیه السلام تراله سوال کوي نبی علیه الصلاه والسلام بارک الله ته په کور کې څه شي لري زه په کور کې یو شړی لرم په اصطلاح یو غاب لرم یو کاسه لرم ورسره غراوړ بیا ول دا څوک په څو غواړي خو خیر هغه خرڅ کړو ته بیا یو تبر تلاسته ورواچو ولار څه څورز دی ونوینم بوټی کوه کچيري تر وزي ونه غټي په ټولنه کې لاس پر لاس کښینی نو انسان خدا شانو ته ضرورت لري دا خو د ژوند معاش او گزاره ده کې دلای نسی چې انسان دغه سینې بیکاره کښینی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابي لاسونه وکتل د لاسونه ډیر تڼاکي و د لاسونه ډیر زیات کلکسی و نبی علیه الصلاه والسلام بارک ول تبد دغه د لاري جنت ته ولاړ سي چې تا خپل کار کړی دی او تا خپل ځان ستړی کړی دی نو ته به د خپل یعنی خپل استړیا د خپل کارګردګۍ د خپل محنت د وجې د روزي د ګټلو د وجې به ته جنت ته ولاړ سي الله پاک جل جلاله انسان په دې امر کړی دی هغه انسان نه خیر ګرځولي چې د ټولنې د پاره یعنی پر هر خیر حارس وي یو حدیث دی چې هغه مؤمن الله ته خوښ دی چې پر هر خیر حارس وي د خیر څه مطلب دا چې د هر کار کولای شي هر کار ته ځان ورچی ځان نسپمي ځان نه ترشا کوي دا سینه کوي چې نه سم کولای سستی او کهالي د په اسلام کې ډیر یو یعنی خراب شی بل سوي ده مضموم شی بل سوي ده دا د شی نه بل سوي بعضی انسانان داسې سست پلوس پی نو بارنو یا سوال کوي یا شدي سوال کوي یا دای سوال کوي یا دغه لکه وز داروینانو چرسیان چې د زموږ په ټولنه کې پیدا سوي دي نو دا اړینان
دې ته راجع کیږي. نو عبادت خو یو دا عبادت دی چې الله پاک جل جلاله موږ ته وایي چې لمونځ کوئ، روژه نیسئ، زکات ورکوئ، حج کوئ. دا هم عبادت دی چې الله موږ ته وایي حلال خورئ. یو عالم وایي څونه چې د حلالو په خوړلو کې تقوا ده، هغه په ډېرو نورو داسې مستحباتو په اصطلاح هغه کارو کې چې هغه ته ښه کارونه ویل کېږي. یو سړی اذکار کوي، مولانا بجلیګر صاحب ډېر یو نیک انسان، هغه ویل پاکستان کې یو سړی غټه ژره یې پرېښي، غټې تسبیح په لاس کې سبحان الله سبحان الله وایي، خو سړی ورته وایي چې په دوکان کې د څه شي کاروبار کوي، وایي دی وایي چې دا شراب خرڅوي، وایي دی وایي دا نو کاروبار دی، بزنس دی. دغه رقم خلق نیکان خلق نه دي. دا چې د تر شا الته وس یو سړی زموږ په ټولنه کې بعض خلک داسې غاصبین وي چې په زرعاو جریب هم ځکه غصب کړي، مګر د ماس د سپیولا پابند وي، بس تسبیح اړي بل هیڅ کار اعلان یې کړي. نو په اسلام کې واقعي د رزق ګټل دا یو عبادت دی، ځکه دا انبیاو کړی دی او دا الله په دې امر کړی دی. او بل د دې لپاره خو انسان خو د دې څه چاره نه لري، یو شی ته خو ضرورت لري، باید وی کې وی ګټي، او دا صحابه و کړی دی. نو هغه زموږ مقتدیان دي، موږ ته دا حکم راغلی دی. بله ډېره زیاته مننه مولوي صاحب کور مو ودان چې بلنه مو ومنله او خپل معلومات مو له اورېدونکو سره شریک کړل. ستاسو هم ډېره مننه. الله پاک جل جلاله دې ستاسو د خدماتو اجر درکړي چې تاسو په دې یو رادیو کې د خبريال خورا یو غټه ونډه وي په داسې نیکو خبرونو په شو برنامو کې چې د خلکو تر غوږو یې رسي، د دوی ډېر یو غټ حصه سته. الله دې تاسو ته ټول خدماتو اجر درکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.